ګرانو او نازولو ماشومانو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ و روغ راغلي وئ چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ګرانو ماشومانو، تاسو نننی درس بیا هم اسلامي آدابو په ادامه د اسلامي آدابو یو ډېر مهم درس دی. په اسلامي آدابو کې موږ لولو چې موږ باید دروغ ونه وایو، همیشه رښتیا ووایو. که دروغ مو وویل، دروغ ډېره لویه ګناه ده او د دروغو پایله به څه وي؟ کله چې یو څوک دروغ وایي، د هغه پایله به څه وي یا نتیجه به یې څه وي؟ د دې لپاره چې تاسو د دروغو په پایله پوه شئ، یوه کیسه مې تاسو ته راوړې. یو هلک و، نوم یې اسلام و. دغه تاسو ګورئ، دا اسلام دی. وګورئ، وای خواته او دې خواته منډې وهي، چیغې وهي چې هلئ خلکو راشئ، لیوه راغلی. هلئ خلکو مرسته وکړئ، لیوه راغلی، لیوه راغلی. خلک ډلې ډلې د کلي نه راشي، وګوري چې هغه خواته ګوري، دغه خواته ګوري چې لیوه نشته. اسلام ته وایي چیرې دی لیوه؟ دی ورته وایي چې لیوه ولاړ. کار څو ځلې تکراروي او دروغ وایي. بله ورځ کله چې د مکتب نه خپل کور ته راځي یا د بل کوم ځای نه خپل کور ته راځي، په رښتیا لیوه راځي او یو لیوه وخواته ولاړ دی. یو لیوه په ده پسې راځي چې ویې خوري. هر څومره چې منډې وهي، چیغې وهي چې راشئ، و خلکو مرسته وکړئ، لیوه راغی. و خلکو مرسته وکړئ، لیوه دی، لیوه دی. هېڅوک یې په خبره باور نه کوي، ځکه ده هغه مخکې ورځې څو ځلې دروغ ویلي او خلک د ده په خبره باور نه کوي او لیوه هم ده ته ځان رسوي او خوري یې. نو تاسو وګورئ چې د دروغو پایله څومره خطرناکه ده. هېڅوک د چا په خبر باور نه کوي او ټول خلک ډېره بده تیوري. نو خدای دې وکړي چې تاسو هېڅکله دروغ ونه وایئ او همیشه رښتیا وایئ. نور نو مو وخت پوره شه ګرانو ماشومانو. په خدای م سپارم. د خدای په امان.